داجي د دې چرګو دا کوټنۍ ډېره زیاته ضروري ده دا را په دې روژه کې هم په 40 روپۍ انډه خرڅېږي د الله بندن وې که نور څه نه ځان له خو بیا پخو که نه او که خیر یو دوه درې چرګان نور هم زیاتومه وای زویا تا سره چرګانو د کوټنۍ غم دی زه تباه شوم ما ډاکټر له بوځه دا ولې داجي دا ته خو را پېژنګلو نه ووتې دا څنګه را روانې خدایه خیر وکړي وای زویا راشه لاس را واچوه داجي دا به دې په زنګون مې درد دی زویا ما ډاکټر له وسته دلته کوټنۍ ګانې جوړې نه نو دا ولې وډقېدې که څه چل خو دا خو جګ جوړ و که نه دا مې درس خوړلی بل په لښتي رانډاګلې و دا درس شي دا زغم ولګېد لکه زور زخم اوس ووت راځه راځه الله به خیر کړي راځه وای خیر دا جو بشو بشو دلته کښېنه پرې زنګون مې درد دی راشي السلام علیکم ډاکټره وعلیکم السلام ولې کاکا ته څه تکلیف دی یاره ډاکټره د کاکا دې پرې زنګون درد دی وای ولې دا زما کاکا دی څه یاره ډاکټره نو تا ورته کاکا ووې نو ها دا یې دره له موږ بیا چیک اپ وکړو چې څه مسله ده ورته ساواله کاکا اوږده ساواله ډاکټر صاحب د ده خو په زنګون درد دی که نه ته خو ولې وایه سا واله دا ولې تا خو ولې په ملا دوربین ایښې چې تاسو په خپله د ځان نه ډاکټران جوړ کړي نو بیا ما له سره راوسته خپله به درته کتلې و که نه ډاکټره ما یې روژه ده ستا هم دماغ و کار پرېښود ما یې نسوار مسوار دې نه لګوري که نه نو دا خو سړی خو په زنګون درد دی که نه دته به یو الټراساونډ هم لیکو او یو څو ټسټه دي دا به ورته لیکو خو دا به داسې کار کې د بار د هسپتال مخې ته غونچه ګل لیبارټري ده به هغه لیبارټرۍ کې به یې کې که بلې لیبارټرۍ کې دې کړي بیا یې زه نه منم هغه ټسټونه ډاکټرانو دا غونچه ګل سره جومات استاد خو نه یې چې جمع ورکوي او ته به بس یو درېږي بیا دې مونځ نه قبلېږي دلته زما را ترس وي دي زه هم په هغه به وکړم که نه د هغه هم خپله لیبارټري ده نو پیسې به مې لګي کمې ولګي نه ستا چې د کم ترزوی به یې که نه کو هر څوک دی د هغه ریزلټ صحیح نه د هغه د لیبارټرۍ غونچه ګل لیبارټرۍ له به ځې او ملته به دا ټسټونه کوې ښه ټیک ده ډاکټره ته راته ټسټونه ولیکه خدای روښیه زه بیا وله وکړم نو دا ټسټونه ورته لیکم او دا به ورته وکړې یو لومبۍ خو مې د الټراساونډ یاد کړی الټراساونډ به ورته وکړې یو به ورته ایس جي پي ټي وکړې یو به ورته آر بي ایس وکړې یو به ورته اف بي سي وکړې یو به ورته ټایفایډ وکړې یو به ورته ایم پي وکړې او یو به ایچ سی وي وکړې او یو به ایچ آی وي وکړې دا تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یولس ټسټ دي دا به مو ته وکړې غونچه ګل لیبارټرۍ کې دا الټراساونډ چې مې یاد کړی دا به مو وکړې صحیح ده تاسو بیا راشئ دا ډاکټره د خدای مسلمانانو سړی څه بار ملک ته خو نه دی روان چې سم میډیکل ولکې خو یو څو ټسټه ونه وکړو د شله کونډې سره د ټسټونو سویمه ده ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ